ریحان زیب خان ستړي مشر راته وایم هرکلی راته وایم السلام علیکم. ډېره مهرباني ملک فیض صاحب ستاسو هم شکریه او ستاسو ملاو شو ډېر دغه وکړو یار دا ماشوم چاچونکې سوالات مخکې وکړي ما اورېده که نه خو دا ډېر زیات ماشوم دی که نه او بل لکه زمونږ د علاقه کې ځینسازي څه جوړه شوې د خلکو د میډیا استعمال دی دا پبجي گیم د څو ځله سپریم کورټ بلیم کو چېرې بیان یې کو چېرې دا شی نه دی په کار بیا زمونږ معاشره خوا دا ډېر خلک نه دي زما لږ نظر دا ډېر زیات اور ایکسایټډ شي که نه دا خلک به ډېر زیات نو قانون نه تپوس کې نه باندې خو قانوني طور خدا د جرم هم نه دی که نه دا وی د ریحان زیب یو څو خبرې کوم چې د حسنین په حوالې سره کړې وي حسنین خو به تاسو ټول ډېر زیات ښه پیژنئ د جندول سیمې سره د هغې کوم تعلق چې کوم چې خپل مور او پلار باندې ډزې کړې د هغې په نتیجه کې د هغې پلار چې دی هغه وفات شوی او مور چې هغه اوس هم زخمي ده یعنی کوم داسې ویلی کېږي کومه یوه خپۍ چې د هغه کار نه کوي خو خیر هغه به سیټ ټکو لکه کله چې دغه واقع وشو نو ریحان زیب چې دی هغه فوراً ځان ورساو او هلته کم داسې میډیا والا یا نور څه وو د هغو سره کمې خبرې اترې چې وي هغه هم ریحان زیب وکړي څه خو په سر کې یو ویډیو تاسو وکته تاسو سره به زه دا شریک کم چې ریحان زیب هم بیا چې کم دی هغه وفات شو یعنی کم قتل کړی شو تر اوسه پورې د هغې کومه 15 ورځو نه هم ډېرې زیاتې ورځې وشوې او د هغې کم قاتل چې دی هغه لا نامعلومه دی اوسه پورې حکومت یا نورې داسې ادارو چې کم دی هغه معلوم نه کو څرنګې په سوشل میډیا یو خبر هم شیر کېږي په هغې کې ویلی کېږي چې کم قاتلان چې دی په میانواله کې ګرفتار شوي دي خو په هغې کې هم څه ریالټي څه صداقت نشته چې د هغې په نسبت سره مونږ ووایو چې آیا واقعي د ریحان زیب کم قاتلان چې دي هغه هلته ګرفتار شوي دي یعنی تر اوسه پورې کم حکومتي ادارې نور څه داسې په ایکشن کې نه دي راغلي چې د هغې کم قاتلان هغه ونیسي بل طرف ته که تاسو وګورئ سی سی ټي وي فوټیج چې کم دی هغه هم مخې ته راغلي په کیمرو کې دا خلک چې کم دی هغه داسې واضح غونته ښکاري هم خو که د اسلام آباد ته ولیږي هلته د دې کم هغه فرانزیک ریپورټ او هغه سره وباسي نو په هغې باندې دا معلومېدی شي او په هغې باندې دا ښکاره کېدی شي چې دا کم ملزمان چې دي هغه څوک دي خو د بده مرغه خلک په الیکشن په خوا دې خوا وزیر اعظم راغی او رانغې په دې کې نښتي دي او کم ریحان زیب واقع چې وه هغه هغسې سړه پراته ده نو دغه نوې شان ویډیو او دغه لنډه شان معلومات هغه هم تاسو سره شریک کول انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو الله حافظ.